ننګرهار کې د قالینو اوبدلو په صنعت بوختې میرمنې دوی ته د دغې حرفې د زده کړې زمینه په خپلو کورونو کې برابره شوې. ننګرهار کې د قالینو اوبدلو صنعت ته د ودې ورکولو برخې مسؤله وایي دغه میرمنې به 6 میاشتې د دې حرفې په زده کړه بوختې وي. د افغانستان قالینه د سوناونه زیات چلیږي او ښه نوم لري، ښه ریکارډ لري. خوشبختانه زه په دې ډېره خوشحاله یم چې د پښتنو په سیمه کې هېڅکله قالینه نه وه. کله به چې موږ د ترکمنو ته لاړلو د هغو ښځې به مو لیدلې طلا و نه ډکې، سړی به کرار ناستو په کوټو کې ولاکه به باندې راوته. کور په کور کې معلوم ښه بنګله د کالیمباپ وه، ښه سره د کالیمباپ وه، ښه غذا د کالیمباپ وه. ما به ډېر افسوس کاوه. خو شکر الحمدلله اوس یې زه ګورم د پښتنو د سیمو قالینې نن په نړۍ کې اول سوې ده. زموږ یوه قالینه 2 متره چې اول سوه هغه په شمتله کې سوې وه، هغه قالینه اول سوله. الحمدلله موږ دې کار نه ډېر راضي یو، ډېره دغه مرسته موږ سره دې کار کې شوې ده. هغه چې دا کار موږ له نورو موږ چې تر څو موږ دا کار ښه سم صحیح زده شي، ګلدارې قالینې مې زده شي، دا خو ساده لکه نور ګلدار ښایسته ښایسته ډیزاینونه مې زده شي. دا کار باید موږ له ډېر شي وګوت شي، دا اوس کم دی. دغه راز د کار او ټولنیزو چارو ریاست تر چتر لاندې په قالین باپۍ بوختو دغو 1500 بېوزله میرمنو سره د ښځو او ماشومانو لپاره د خدماتي پرمختیا موسسې له لوري د خوراکي توکو د مرستې د ویش لړۍ پیل شوه. دوی ته به دغه مرستې تر 6 میاشتو ورکړل شي. دغه مرسته چې د WFP یا خوړو نړیوال سازمان په مالي همکارۍ ورکول کیږي پیل یې له خوږیاڼو ولسوالۍ وشو. دوی په حرفوي زده کړو د بوختو میرمنو د کورنۍ غړي دي. د مرستو د ویش پر مهال د کار او ټولنیزو چارو رئیس وویل د WFP په مالي همکارۍ باندې او د مؤسسې خدماتي انکشافي زنان او اطفال د هغې په تخنیکي مرسته باندې د زموږ هغه خویندې میندې چې هغوی د قالین پاپۍ په حرفه کې زده کړې کوي. الحمدلله چې دغه مختلف ولسوالۍ دي چې ټول 1500 کسان تقریبا برابرېږي، چې د 200 د بټي کوټ ولسوالۍ دي او سل د خیوي ولسوالۍ او 200 د خوږیاڼو ولسوالۍ د هغوی سره عملا دغلته مرسته ترسره شوه. تقریبا د 2000 روپۍ افغانۍ معادل دي. مرسته اخیستونکي په ترلاسه شوې مرسته خوښ دي او وایي د حرفوي زده کړو پر مټ کولی شي چې له دې وروسته په بېلابېلو برخو کې کار وکړي. دا د قالینو که پروژه راغلی وه موږ له دا کار راکړی وه، موږ د نانو کار کولو موږ له دې په بدل کې دغه مواد راکړل. په سلو کې 100% لیوال دي چې کار وکړي، ځکه په حیا په پرده په عزت کې او د خپل لاس مزدوري ده یو کپل حلاله روزي ورته خدای پیدا کوي. د قالینو اوبدلو په برخه کې په حرفوي زده کړو بوختې 200 میرمنې په خوږیاڼو، 200 په بټي کوټ او 100 په کوز کونړ ولسوالیو کې دي چې له جملې د خوږیاڼو 200 میرمنو سره دغه مرسته وشوه.